سلامونه قدرمنو لیدونکو، نن درته د نجیبه فیض په اړه جالب مطلب لرم. امید لرم تر پایه یې وګورئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د پښتو سریالونو مشهوره اداکاره او موډله او د تلویزیوني خپرونو کوربنه نجیبه فیض د شهید ډاکټر نجیب د 25م تلین په ورځ باندې د هغه په اړه یو پوسټ کړی دی. نوموړي په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې د شهید ډاکټر نجیب یو عکس خپور کړی دی او د هغه په اړه یې لیکلي دي چې د افغانانو او افغانستان لپاره یې خوشحالي او پرمختګ غوښته. نجیبه فیض په خپل پوسټ کې لیکي چې د شهید ډاکټر نجیب یوازینۍ غلطي یا تېروتنه دا وه چې هغه د افغانانو پرمختګ، خوشحالي، امنیت، سیاسي او ملي پوهه غوښته. هغه په خپل پوسټ کې همداراز زیاتوي، هغه یعنې شهید ډاکټر نجیب غوښتل چې افغانستان د نړۍ په نقشه کې خپل نوم ولري او په خپلو پښو ولاړ هیواد وي. د یادولو وړ ده چې د شهید ډاکټر نجیب د تلین ورځ د سپټمبر 28مه یعنې څو ورځې وړاندې وو چې په هیواد مینو افغانانو په دغه ورځ په ټولنیزو رسنیو کې د ډاکټر نجیب په اړه پوسټونه وکړل.